Bismillahirrahmanirrahim. Mulgora kharaglast Java Advanced Exception Handling series de او په دې ویډیو کې موږ تاسو په throw keywords باندې کار کوو. ملګرو راځو سلایډز ته او په سلایډز ګورو چې throw keyword یعنی څه شی. لکه څنګه چې تاسو وګورئ ملګرو دلته ما یو څلور نور کیورډز لیکلي دي چې دا مکمل ایکسپشن هندلینګ ټاپک کور کوي تاسو ته او چې کله موږ ایکسپشن هندلینګ ټاپک سٹارټ کوو ما تاسو ته ویلو چې د سٹارټ نه واخله اخره پورې په جاوا کې ایکسپشن هندلینګ ټول په پنځو کیورډز باندې ولاړ دی دا څلور ما مکمل دغه تھیوري دغه ایگزامپلز دغه پروګرامونه او مکمل پاسبিলিټیز already ما په مخکینی ویډیوز کې ټیچ کړی دي دا موږ کمپلیټ شو اوس موږ سره throw keyword یعنی آخري keyword ده راځو په دې باندې وایي چې throw keyword د چی لپاره استعمالېږي د throws او د throw keyword په منځ کې فرق شته دی ملګرو دلته تاسو ګورئ چې د throw keyword is mainly used to throw custom exception or user defined exception دې مطلب دا دی ملګرو چې موږ تاسو به یو user defined exception جوړو یعنی یوزر به پروګرامر به هغه په خپل ځړه باندې ځان ته یو exception ډیزاین کوي او چې کله هغه پرابلم خلق کیږي نو بیا به د پروګرامر خپل چې کوم ایکسپشن ډیزاین کړي هغه به تھرو کیږي یعنی هغه به جنریټ کیږي صحیح ده کنه دلته کې تاسو ته ویلي چې for example arithmetic exception is a predefined exception which can be handled by JVM Java Virtual Machine. It throws the exception of arithmetic division by 0. دلته موږ تاسو ګورئ د arithmetic exception چې ده تر زړو ویډیوز کې څومره دي په کې ما arithmetic exception throw کړی ده خو هغه چې ده هغه یو predefined exception ده چې کمپنی ډیزاین کړی ده کمپنی جوړ کړی ده هغه جاوا چې ده یا JVM چې ده ماشين چې ده هغه اتوماتیکلی خپل هغه میسج ورکوي چې یاره چې د arithmetical exception rise کیږي نو ته د میسج درکوي چې یاره division by 0 صحیح ده نو using throw keyword the throw keyword په واسطه باندې allow us to make user defined exception or custom exception so this is actually the main stuff like throw new invalid age exception دلته دا ګوره دا زموږ د exception نوم ده زه غواړم چې زما د exception نوم د شي invalid age exception دی یا زه ورته ویل شم چې وایم چې my invalid age exception یا for example ورته وایم چې for example human invalid age exception یا whatever تاسو کولای شئ د خپل نوم واخلئ مثلا احمد exception خان exception whatever تاسو اخستلای شئ صحیح ده راځو چې کله پریکټیکل کار کوو موږ دا مکمل تاسو ته کلیر شي there are two types of user defined exceptions دي یو ته وایي user checked exception او user unchecked exception دي موږ کچې دي ته user checked exception user unchecked exception دي دا دې نه متخکاری چې دا exceptions هم د checked او unchecked exceptions سره ریلیشن لري د دواړو نمونه نه پته لګيږي سمره ملګرو که تاسو دې ذکر راشه دا دغه examples دي تاسو مجبور یاست چې تاسو یو خپل کلاس واخلئ چې my exception او my exception یعنی ما خپل exception واخستم هغه د extend کی exception class او دا extend کی run time exceptions مګر run time exception په من فرق چي ده تاسو زړو ویډیوز ته لاړ شئ او الته کې exception hierarchy وګورئ هغه کې ما مکمل دا ډیسکس کړی دی مګر سم ده نو راځو دلته ګورو چې my exception چې ده دا به اوس موږ سره یو user defined exception د دې کار به څه راځم وایم ارته both user defined exception can be made in two ways په دوه طریقو باندې تاسو کولای شئ هغه دا جوړ کړئ یو ته وایي zero argument constructor او بل ته وایي parameterized constructor ملګرو دې ته به ورخدا کوي کنه دا روان تاسو ته وایم چې دا کوم حالت کې استعمالېږي صحیح ده نو راځو نیکسټ سلاید کې اوس موږ تاسو راځو اول په دې باندې کار کوو چې how to make user checked exception یعنی user defined checked exception یا custom check exception به تاسو څنګه جوړوي دلته تاسو ګورئ ملګرو throw keyword number 1 user checked exception صحیح ده کنه یا user defined checked exception to make a user defined exception you need to follow two steps دو سټپ فالو کړئ اول سټپ چې ده چې create the exception ملګرو تاسو دلته ګورئ ما یو کلاس اخیسته ده د invalid age exception په نوم باندې بیا غینه پس ما extend کړه exception دا دی پورشن ته وایي creating an exception دویم چې د موږ سره step 2 use the exception in your application or in your project دلته وګورئ ملګرو یو بل کلاس ده د ټیسټ په نوم باندې او په دې کلاس کې for example هغه ما ترو کړه دلته تاسو کو throw new invalid exception او throws invalid exception نو دا ما سره چې ده دا ما یوز کړه ده نو this is for me step 2 actually this is that was total the way default constructor user defined default constructor یا zero constructor exception ده چې کوم په دې سلاید کې مخکې تاسو ته ویلې ورخه دا کې به نه موږ دا تیوري چې دا
یا دا نوٹ چې دا یا زما د خبرې چې دا لږ سلاطي غوندې ټول مکس اپ دی چې کله زه په دې باندې پریکټیکل کار وکړم هغه تاسو ته بیا کلیر شي ملګرو چې کله دغه پروګرام رن کوم دلته کې تاسو وایي تاسو ته وایي چې انټر یور ایج کما 13 ورکه نو دې مطلب دا دی اول خو دې پروګرام باندې ځان پوي کې چې پروګرام کار چي دی دلته تاسو وګورئ ملګرو یو ار ناٹ الاود ټو ووټ یو کس کچې ته اتلس کال نه غټ وي نو هغه کولی شي چې مثلا ووټ ورکړي کچې ته اتلس کال نه وړ کوي نو بیا به څه کوي تا ته به یو ایکسپشن راځي نو دلته تاسو وګورئ ملګرو ایکسپشن اینڈ ټریډ یعنی ایکسپشن موږ سره جوړ شو invalid age exception نو دا تاسو ولې زموږ خپل یو ایکسپشن دی چې موږ ایج په باره کې خبره کوو کدی نه مخکې تاسو کتلی وي موږ به تاسو څه کوو موږ تاسو بس شي کول یا به ارتماتیک ایکسپشن یا به array out of bound exception हो या बस string array out of bound exception हो या बस interrupted exception हो या बस file not found exception हो چې دا ټول user defined exception دي خو زه د په دې ویډیو کې د یو exception جوړوم چې زه هغه ته وایم چې for example کچې ته age کم زیاتېږي نو بیا د پروګرام خو نه پوهېږي چې ته څومره age غواړې ته کم age نه بره او د کم age نه لاندې ته غواړې چې مثلا exception رایز کړي نو هغه ټول ته بیا ورته په پروګرام کې وایي چې یاره زه په دغه شکل باندې غواړم یو exception رایز کړم نو دا تاسو وګورئ ملګرو تر ننه پورې چې څومره ویډیوز مونږ کار کړي دي پای کې به تاسو سره فقط او فقط هغه ایکسپشنز یا هغه میسیجز راتله چې کوم مثلا یا به ارتماتیک یا انټرپټډ یا فایل ناٹ فاوندډ ایکسپشن خو نن زموږ خپل ایکسپشن راغلی چې انوالid ایج ایکسپشن ورته وایي سمه مګو نو دا موږ سره راغی سمه راځو په دې باندې پریکټیکل کار کوو زه همدغه پروګرام پریکټیکل تاسو ته امپلیمنٹ کوم تر څو دا تاسو ته کلیر شي خو ملګرو مخکې له دې نه چې لاړ شو پریکټیکل ته که تاسو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ ملګرو حتما سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوز خپل ملګرو سره شریک کړئ زموږ د یوټیوب چینل نوم دی ظریف بهادري زما خپل په نوم باندې دی سمه د دې ویډیوز چې کوم دي حتما خپل ملګرو سره شریک کړئ موږ سره د زیرو لیول نه واخله تر اډوانس لیول ایون پروجیکټ لیول موږ سره مکمل د جاوا پروګرامینګ ویډیوز پراته دي په دې چینل باندې نو راځو ایکلیپس ته ایکلیپس کې ملګرو زه راشم یو نیو پروجیکټ به واخلم نیو پروجیکټ او هغې ته وایم چې ترو پروجیکټ به واخلم صحیح دی که نه ځکه ما سره ترو کیورډ دی ترو کیورډ یا ترو پروجیکټ مې واخیستم ترو پروجیکټ مې واخیستم یو تروز دی سره ترو ده دلته به زه راشم څه به وکړم رایټ کلیک او دلته به راشم ورته وایم چې ما ته یو کلاس راکړه د کلاس نوم دی ما سره ټیسټ چې زما کوم مین کلاس دی هغه دی ما سره ټیسټ وي زه به دا فنش کړم دا ما سره کلاس جوړ شو اوس راځو څه شی کار کوو دا ما سره په دې شکل باندې نو زه دلته راځم اوله کې یو بل کلاس اخلم دی په همدغه ترو پروجیکټ څه چې کې پیکج کې نو زه به راشم نیو او په نیو کې به زه ورته وایم چې کلاس او کلاس نوم به زه واخلم فار ایگزامپل زه به ورته وایم چې انوالid مای انوالid تاسو واخیستلی شئ یا لایک فار ایگزامپل لایک invalid age exception تاسو کولای شئ چې داسې واخلئ فار voting ضرور نه دی چې تاسو ته نه همدغه همیشه ورته invalid exception واخلئ نه ما فنش کړ مګر تاسو وګورئ چې invalid exception for voting صحیح دی که نه invalid age exception for voting صحیح دی نو دا ما یو نوم ورکړ تاسو که غواړئ بل نوم ورکړئ بل نوم هم ورکولی شئ نو زه بل ته راشم سمپلی دې ته ووایم چې extend که ماته صحیح دی که نه extends کا ماته exception نو دا ما سره چې شو user defined checked exception به ماته جوړي سمه ده ملګرو according to this کې ما already تاسو ته دا ډسکس کړی دی نو checked exception دا به نو دا ما جوړ کړل ته کې خلاص اوس دا کلاس په خپل ځای همداسې پرېږدئ راواشئ دیز ته چې کله راغلی ملګرو زه اوس غواړم چې هغه ایکسپشن زه خپل پروګرام کې استعمال کړم دا تاسو ګورئ ملګرو دلته ما already یو پروګرام تاسو ته لیکلی یم دی فار ایگزامپل اوس په ټیسټ کلاس کې ما سره چې دی زه به ورته وایم چې ما ته دلته څه وکړه ما ته دلته کې یو میتھډ واخله نو هغه میتھډ که ته غواړې سټاټیک میتھډ یې هم اخیستی شې که نه نارمل میتھډ یې واخله نو زه به راشم ورته ووایم چې ما ته څه وکړه public void زه به ورته وایم چې status یو میتھډ نوم دی خلاص دا د میتھډ نوم دی نو دا مثلا د میتھډ نوم دی اوس دا میتھډ زه به وایم چې کله هم دا څوک کال کوي نو int ایج به ترېنه غواړم او دلته به زه راشم ورته ووایم چې f صحیح دی که نه که چېرته f age is greater than 18 صحیح دی که نه 18 years نو دا دې ماته څه وکړي system dot out dot println دی کې صحیح دی که نه او دلته دې ماته ووایي چې for example like you are allowed to vote صحیح ده که ته کولی شې چې ووټ ورکړې
صحیح کچیر نه نو بیا else کې بیا ماته څه کوي دا د ماته throws کی throws نه throw صحیح ده کنه throw کی ماته څه شي نیو څه شي د دې exception invalid age exception مو واخسته نو زه براشم ورته ما چې new invalid age exception دا ګوري ملګر دیز کې را invalid age exception for voting کدیز کې ما خستل چې arithmetic کتا سو خیال شي دا ګور arithmetic exception هر دا exception ټول راته خو زه دا نه غواړم user define زه خپل exception غواړم نو زه ورته چې invalid age exception ماته throw کا او دا واخله semicolon دا ور په دې شکل باندې دا throw شو اوس ملګر چې دا throw کوي تب څه کار کوي تب دا اوس هندل کیم کنه دا ایکسپشن به اوس هندل کوي هندلینګ د پاره زو ته ما چې مثلا سټیټس چې کوم فنکشن ده دا نو غواړي چې دا هندل کی دا ډیلیګیټ کوي ډیلیګیټ نه مطلب دا نه دام الریډي ما تاسو ته ټیچ کړی دی تروز کا ما تاسو شه invalid age exception for voting دا ګور دی دا ډیلیګیټ ک نو دا پرابلم خلاص شو موږ سم ده اوس زرازم دلته څه کار کوم دا functions access کوم نو function accessing لپاره باید چې د کلاس چینج جوړ کړم object جوړ کړم نو زه ته ویل چې test obj is equal to new test مې واخسته په دې new test کې for example ما څوک obj dot سم ورته ویلې status دا function call کا اولته ما age work for example 19 years old کزه دا اوس رن کوم ملګرو دا تاسو دا یو error ما تذکر کوي چې دا exception تا څوک دا خو ته د دې responsibility وانخسته د handling دی وانخسته د throw کې چیرته د throw کې main function تا نو اوس main function د پکار دی چې د ته tree block واخلي کچې ته tree block ناخلي نو که تاسو خیال شوی ما تاسو ته په throws keyword کې دا ویلو کچې ته مثلا main function د دې responsibility ناخلي نو بیا main function یې کولای شي چې throws کې ما ته چیرته ما ته compiler ته دا ما ته شک compiler ته responsibility ورکا نو زه بلته invalid exception بلته زه ورته واخلم چې invalid exception for voting ته compiler ته ما ورکم نو ملګرو اوس ګورئ زه دا رن کوم دا ماته ډایرکټ وایي چې you are allowed to vote اوس که for example یو کس ته راځي هغه وایي چې my age is like 16 years old I'm 16 years old اوس که زه دا رن کوم دلته ښه وګورئ ملګرو دا رن کوم دا وایي چې دا یو exception دی exception trade in main through project دلته کې چې وایي تاسو ته وایي چې invalid age exception for voting دا تاسو ته دا نه وایي چې arithmetic exception problem یا دا تاسو ته نه وایي چې file not found exception problem دا ماته څه وایي دا ماته زما په زړه باندې چې کوم نیم ما ورکړی دی یا کوم سیستم ما ورته جوړ کړی په هماغه سیستم روان دی هماغه exception به تاسو ته throw کوي دا تاسو وګورئ ملګرو دیز کې نو دې ته وایي custom exception چې ما په خپل نوم باندې یا په خپل زړه باندې هغې ته چې کوم رولز قانونونه ورکړی دی په هماغه قانون باندې دا روان دی دلته کې ما د سکینر نه استعمال کړی ملګرو تاسو سکینر هم استعمالولی شئ سمپل دی زه بلته راشم څه به ورته وایم scanner یا زه ورته وایم چې input is equal to new scanner دا مې سکینر نه استعمال کړ system dot in په دې شکل مې راواخیستم select all control shift f چې دا مکمل شي سم شي او هغې نه پس به زه راشم دلته به ورته وایم چې څوکه intx یا به زه age واخلم is equal to څوکه input dot next int واخلم ماته او هغې نه پس بیا ماته دا age دلته پاس که خو دلته به زه دا semicolon واخلم او دیز کې به زه اول ورته څه وایم چې system dot out که ماته system dot out dot println او دلته ورته وایم چې enter your age for like before voting نه مخکې خپل age راکړه صحیح ده که نه voting نو هغه به ایج ماته راکوي صحیح دی اوس دا رن کوم ملګرو دا ګورئ رن مې کړه زما ایج دی 40 years for example you are allowed to vote که زه دا رن کوم او زه ورته وایم چې 12 years old دا به ماته وایي چې invalid exception for voting invalid age exception for voting زه غواړم چې for example یو بل څه وکړم یو بل سیستم یعنی ایکسترا انفارمیشن سره کې نه هم تاسو کولای شئ مګر کته غواړئ فور ایگزامپل کدی چې ما سره اوس دینه پس نه end of like your nor statement p yani end of the program یا rest of the program نو ګورئ مګر system.out.println او دلته به زه واخلم چې rest of the program
gram no rest of the program شو مثلا زدارنكم تقولن the rest of the program ما ترى كي كنا for example ما ورك 40 years old دا وای چې you are allowed to vote rest of the programs تا program روان دی problem نشته دی خو کچېری for example زه تم چې 12 years old دا ماته وای چې rest of the program لاندې دا ماته handle صرف میسج راغی نو هندلینګ لپاره به څه کار کوم ګورم بیا بل ته ورته څه وایم چې ته څه وکړه ته دې ځینه دا کینسل کا راشه دې ځکه ماته problem راځي نو زه به د ټری واخلم او ټری کې به زه دا واخلم او دلته به زه کیچ واخلم دا او کیچ کې به څه ورته وایم کیچ کې به زه ورته وایم چې invalid age exception voting ای مې واخیسته او دلته به زه ورته وایم چې system dot out dot println او دې کې به زه ورته وایم چې like for example your age problem you need to be more than 18 years to vote the vote لپاره صحیح دی نو دا میسج ما ورکړ او هغې نه پس راځم اوس دا رن کوم ګورم چې دا هینډل کی کنه ما رن کړه دا ملګرو دا ګورئ enter your age for example ما ورکړه 12 years دا وایي چې you need to be more than 18 years to vote like rest of the program دې مطلب دا دی چې زما پروګرام اوس څه شو اوس هینډل شو یعنی نورمال ټرمینیټ شو صحیح دی ملګرو تاسو داسې هم کولی شئ چې دغه ای میسج چې کوم دی دغه رن کړه نو کوم میسج چې مثلا سیسټم ورته ورکوي فار ایگزامپل صرف نیم به بیا دې کې راځي فار ایگزامپل ما ته صرف یوازې ای ورکړم ای نه مطلب دا دی چې دا میسج ما ته پرنټ کړم دا ته وګورئ ملګرو دا وګورئ دا تاسو چې enter your age 12 دا ته وایي چې throw project dot invalid exception for voting او هغې نه پس rest of the program دې مطلب دا دی چې زموږ کسټم چې کوم کسټم دغه دی exception دی یا user defined exception دی هغه موږ سره اوس صحیح پراپر کار کوي لګیا دی سم ده ملګرو نو دا ما سره څه دا ما سره زیرو default constructor یا زیرو argument exception نو صحیح ده او دې کې تاسو ته ویل دي چې دا دی output دی دا په هغه صورت کې دی output راځي چې زه هندل نه کوم او زه چاته وایم زه دا responsibility compiler ته ورکم نو ملګرو دې کې بیا څه کار کوم throws به ورته وایم او دلته به ورته وایم چې invalid exception compiler باید interrupted not invalid exception for voting نو دا اوس compiler تا ته وایي چې problems تا دې ځکه دی صحیح دی ملګرو ها سوري دا نه دلته دې ځکه دا ګورئ ملګرو صحیح شو اوس راځو چې باندې دلته راځو او دلته وایو چې بل سلاید کې ما سره چې دی چې parameterized constructor دی یعنی مطلب که تاسو خیال شي دې کې ما تاسو ته ویلې چې موږ سره یو زیرو argument constructor دی اوس بي دی یعنی دویم شکل چې دی چې کله تاسو parameterized constructor لرئ لکه دې کې وګورئ صرف ما په دې کلاس کې چې کوم دی کې ما څه کار کړی دی دغه constructor اخیستی هغې ته ما یو پارامتر پاس کړی دی صحیح دی که نه یعنی constructor دی صحیح دی اوس ګورئ ملګرو زه راځم دلته څه کار کوم دې ځکه به زه دې کنسټرکټر جوړ کوم چې کوم ما سره دا دی دلته کې به زه راشم ورته وایم چې invalid دغه کنسټرکټر ما ته جوړ کا invalid exception for voting دې کنسټرکټر جوړ شو او د دې کنسټرکټر کې بیا څه کار کوم دا څوک ایکسټند کوي exception نو exception کلاس چې هغه خپل یو کنسټرکټر لري زه غواړم چې super dot super ماته دا کال کی صحیح ده کنه نو دلته به دا super واخلم نو دا اوس super ماواله واخستم وګورو دا که تاسو زموږ د کنسټرکټر یا د اوپس کانسپټ چې کوم ویډیوز دي هغه نه کتري نو لاړ شي بیک کې دا وګورئ چې دا super ماواله استعمال کړئ super چې دلته استعمال کوم نو دې مطلب دا دی چې invalid age exception ما سره child class دی چې د exception او زه غواړم چې د exception چې کوم خپل کنسټرکټر دی هغه کال کوم یعنی دغه کلاس د parent چې څوک دی دغه کنسټرکټر کال کول د لپاره به څه کار کوم super به استعمالوم او دلته کې به زه ورته یو میسج ورکوم فار ایگزامپل ته زه ورته ویلی شم چې age problem صحیح ده که نه problem مې واخسته یا age is less than like under age problem به واخلم زه under age problem یعنی ستا پرابلمز چې دی چې ته انډر ایج یې 18 کاله کمې نو صرف ما ورته څه وکړي یو کنسټرکټر مې ورپاس کړ نو ملګرو دلته کې اوس ما آی ډونټ نیډ ټو برینګ سم چینجز هیر زه چینجز نه غواړم چې دلته راولم صرف دلته ما پارامټرایز ورپاس کړم صرف ما دا به ماته لږ ایکسټرا انفارمیشن راکوي دې ته پارامټرایز وایي صحیح دی دا ګوره انټر ووټینګ فار ایگزامپل ما واخیسته چې 30 نو پرابلم یو آر الاؤډ ټو ووټ او ریسټ اف د پروګرام دوباره زه درن کوم دا تاسو ګورئ ملګرو دلته به ماته څه وایي دا ځلې 12 years old دا به تاسو ته څه وایي چې invalid
ایج exception for warning او under age problem نو دا هغه constructor دی چې ما کال کړی نه یعنی ایکسترا انفارمیشن ما دې لپاره واخیسته موږ دا ما دلته کې تاسو ته په سلایډز کې هم درکړی دي چې دا invalid exception دی او هغه نه پاس بیا ایج پرابلم دی صرف دې کې ما constructor پاس کړی دی صحیح دی خو دلته به تاسو ته سوال خلقي چې rest of the program ول رانغه rest of the program ول رانغه دا ولې رانغی صحیح ده که نه یعنې دا ولې اکزیکیوټ نشو دا ځکه اکزیکیوټ نشو چې ما ایکسپشن هینډل کړی نه دی او ما کمپایلر ته څه شی کړی ریسپانسبیلیټي ورکړی بیا ته دا خپله هینډل کا نو دا پرابلم ستا حل شي ملګرو صحیح ده لکه څنګه چې یو څو دقیقې مخکې ما په دې ویډیو کې دا کار وکړ نو ملګرو دا موږ سره څه شی یوزر checked exception یا custom checked exception پر روانه ویډیو کې دینه پس بل ویډیو دا دویم پارت دی د throw keyword پای کې بیا زه په سیکنډ باندې کار کوم چې user unchecked exception ځکه زموږ د ویډیو چې کوم ساينس دی هغه زیاتېږي نو this is enough for this video خپل خیال ساتئ زنده باد افغانستان تل دې افغانستان ملګرو ویډیوز حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ